لسم پارد شپاړسم رکوع. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. فدي آیتونو مبارکو کې الله پاک د منافقانو بیان کې لکه څرنګه چې د تبوک د واقعې ذکر وشو د هغې په سلسله کې الله پاک د منافقانو بیان وکړ. ځکه دا جهاد چې فرض عین و رسول پاک علیه السلام حتمي اعلان کړی صحابه کرامو ته چې جهاد کې برخه واخلئ. چونکې سفر اوږد و، ګرمي زیاته وه او د یو سخت کار خو منافقت بیا ظرفیت نه لري، وس نه لري، ځکه هغه اوس یو کار کې د الله د رضا په خاطر خو نه کوي. لهذا دغه جهاد په هغوی باندې ګران و. هغوی عذرونه د دروغو عذرونه پیش کول، چې دروغو عذرونه پیش کول داخله د جهاد نه پاتې شو. الله پاک فرمایي دا منافقان په زړونو کې خوشحاله و چې زه ښه داسې لاړو نه، د تکلیف نه بچ شو، د زحمت نه بچ شو، او دوی نه غوښتل چې د الله په لار کې په مال سره او په نفس سره جهاد وکړي. ځکه چې د منافقانو یو خاصیت دا چې د جهاد سره نفرت کوي، جهاد سره مینه نه لري، ځکه جهاد یو مشاق او سخت عمل ده. د سر او د مال سودا ده، د سر سودا او د مال سودا ده ګران کار ده. دا مسلمان سړی دا په د ایمان په زور سره کیږي، د تقوا په زور سره به کیږي، او په کافر کې څه نشته، ایمان نشته او تقوا نشته، نو هر کله نشته. لہذا الله تعالی فرمایي دا خلق خوشاله دي، خو پیغمبر اسلام مبارک دا خلق د خوشحالي وړ نه دي. د دوی دا پاتې کېدل د خوشحالي وړ نه ده. ولې؟ ځکه دغه منافقان د مجاهدینو د فهرست نه ووتل. آینده دپاره به رسول پاک علیه السلام دا خلک ځان سره په جهاد کې نه پرېږدي. مجاهدین چې کله جهاد ته ځي نو منافقان به ورسره نه ځي. رسول پاک علیه السلام لره الله پاک منع کړ چې دا خلک آینده دپاره په جهاد کې اجازه مه ورکوه چې جهاد ته لاړ شي. دا خلک د جهاد نه څنګه شو شابه سي محروم شو. نو دوی خوشحاله دي په دې ښه چې جهاد ته لاړو نه. الله تعالی فرمایي دا خلک د جهاد نه څه وګرځېده؟ محروم وګرځېده. د دې نه ما سوا الله تعالی فرمایي دا خلک اوس خوشحاله دي چې زه لاړو نه، خلک لاړو، تکلیف به یې پلان به یې دوی خنداګانې کوي، خوشحالي کوي. خو الله تعالی فرمایي په دنیا کې یو څو ورځې خوشحالي به وکړي، کله چې سترګې پټې شي، ورځ د قیامت راسي، بیا به ابدا جړا کوي، ټول عمر به څه کوي وروره؟ جړا کوي. لهذا دغه منافقان چې د آینده په وختونو کې د جهاد تمنا کوله یا جهاد لپاره غوښتنه کوله چې وځو، رسول پاک علیه السلام دا خلک د جهاد وتلو نه څه کړه وروره؟ منع کړ. یو خو به الله پاک دا خبره څه کوي وروره؟ بیان کوي. مخکې ځو بیا دا درس وایو، بیا مخکې ځو. الله تعالی فرمایي فرح المخلفون، خوشحاله دي پاتې شوي خلک. فرح المخلفون، خوشحاله دي پاتې شوي خلک. بمقعدهم په ناست خپله باندې، بمقعدهم په ناست خپله باندې، خلاف رسول الله، وروسته د پیغمبر علیه السلام، وروسته د پیغمبر علیه السلام، یا خلاف رسول الله د رسول پاک علیه السلام په مخالفت کې. ځکه پیغمبر اسلام حکم کړی ټول جهاد ته وځي، دوی جهاد ته ونه وتل، پاتې شو. د دوی دا پاتې کېدل په خلاف د چا او په مخالفت د پیغمبر علیه السلام کې، خلاف رسول الله په مخالفت د پیغمبر علیه السلام کې. وکرهو دوی بد ګڼل ان یجاهدو چې جهاد وکړي باموالهم په مالونو خپلو و انفسهم په نفسونو خپلو. وکرهو او دوی بد ګڼل چې جهاد وکړي په خپلو مالونو باندې او په خپلو نفسونو باندې فی سبیل الله د الله په لار کې، فی سبیل الله د الله په لار کې. وقالو دوی ویلې په خپل مابین کې یو بل ته لا تنفروا فی الحر، موزی په ګرمي کې، لا تنفروا فی الحر، موزی په ګرمي کې. نو الله پاک فرمایل کله چې یو سړی جهاد ته نه ځي او د رسول پاک علیه السلام حکم یو جهاد ته نه ځي، دا جهاد ته نه تګ د دغه انسان دپاره سبب د جهنم ده. او که د ګرمي په خاطر باندې پاتې کېږي نو د جهنم ګرمي خو ډېره سخته ده. قلت ورته وایي پیغمبر علیه السلام نار جهنم، اور د جهنم اشد حر، ډېر سخت په ګرمي کې.
اشد حر ډیر سخته په ګرمي کې د ګرمي د چانه د دنیا د ګرمي نه هغه ډیر زیات سخت او دا رقم پاتې کېدل څه ده هغه سبب د چا د جهنم د اور د نو الته وڅ کوي دنیا د ګرمي نه خو ځان بچ کی د آخرت د ګرمي سره بس کوي دنیا د ګرمي بیا هم قلیله د ختمېدلو والا د آخرت ګرمي خو نه ختمېږي نو قل ورته نار جهنم اور د جهنم اشد حر ډیر مضبوط په ګرمي کې د اور د چا څخه د دنیا څخه د ګرمي د دنیا څخه لو كانوا يبقون کبي پودلای دی ودا کار نه وکړي لو كانوا يبقون کبي پودلای د آخرت ګرمي به دوی غوړه کړ نه د دنیا په ګرمي باندې کبي پودلای د آخرت ګرمي به دوی نه غوړه کړي په ګرمي د چا باندې دنیا باندې الله تعالی فرمای فليضحكوا قليلا فليضحكوا دا امر ده په معنا د خبر سره ده فليضحكوا دی بخاندي قليلا لګ دی بخاندي لګ لکه دنیا قلیله ده خنداګانې مسخریم قلیل دي ورڅ نعمتونه ورڅ څه دي ورو قلیل دي دی بخاندي لګ هو اليبكو كثير ډیر به وجړي ډیر به وجاړي ډیر به وجاړي ځکه د دنیا کې د نیکانو صالحانو پورې خندا دا سبب د آخرت د جړا ده او هغه جړا د آخرت به د دنیا د جړا نه ډیره څه ده وروره اوږده ده چې په کوپر باندې مړ شي نو بیا خو بیخي همیشه دپاره د هغوی دپاره څه ده وروره جړا ده دغه جړا چې الله تعالی دوی ته ورکوي په آخرت کې جزان دا بدله ده بما په سبب د هغه کان یکسبون چې دوی کوم کسب کو کسب یې څه کو په نیکانو پورې خندل مجاهدینو پورې خندل په هغې عوض کې به الله تعالی د آخرت جړاګانې ورته څه کړي وروره ورکړي الله پاک فرمایي دغه کسان چې دوی د تبوک د غزا نه پاتې شو او په دروغو عذرونو باندې پاتې شو آینده دپاره په جهاد کې برخه مه ورکوه فإن رجعك الله كالله پاک تا را واپس کی الى طائفة وډلې ته منه د منافقانو فإن رجعك الله كالله پاک تا را واپس کی الى طائفة وډلې ته منهم د دوی نه فاستأذنوك للخروج دی بتان اجازه وغواړي لپاره د وتلو فاستأذنوك دی به اجازه وغواړي لتانا للخروج لپاره د وتلو چې موږ ځان سره جهاد کې شریک کا موږ ځان سره جهاد کې بوزه ځکه دوی به د هغه جهاد ډېر خواشمنو کوم جهاد کې بس جای نږدې وو دشمن به کمزوری وو دوی به د غنیمت په فکر کې وو ډېر زیات به ورته څه لیوالو دغه جهاد ته فقلت ورته لن تخرجوا معي ابدا نبوزي تاسو لما سره هیڅ چیرې لن تخرجوا تاسو بنوزي معي ما سره ابدا هیڅ چیرې معنا د فارستاس د جهاد د سهم نه یا د جهاد د فهرست نستاس نوم اوت ولن تقاتلوا تاسو موجني معي ما سره عدو دشمن ولن تقاتلوا تاسو موجني معي د ما سره عدو دشمن ولي انکم رضیتم بالحیات الدنیا انکم رضیتم تاسو راضی وي بالقعود پناست باندې اول مره اول کرت چې تبو غزا انکم تاسو رضیتم خوښ یاستئ بالقعود پناست باندې اول مره په اول ځل باندې فقعدوا کینی مع الخالفین سره درست پاتې کیدونکو کینی سره درست پاتې کیدونکو د ټول آیتونو مطلب دا ده چې دا مونږ چې د غزې کې ناست یو ولو که د ترجمې ته هم ناست یو کله چې جهاد فرض عین او ته منځونه کې په د مانځه په وخت کې هم ته څه ورور ګناهګار په د جومات کې هم څه ګناهګار که ځان سوره تسلي ورکو او جهاد سره شوق کول جهاد سره مینه کول دا د ایمان څه د وروره برخه دعا به کوو چې الله پاک موږ د دین خدمت موقع مو ته نصیب کړي او د دنیا نه د دنیا د اولادونو او د ښځو نه زموږ زړونه الله تعالی څه کړي ماړه کړي او د الله رضا موږ ته څه کړي وروره خپله شي جهاد سره مینه کول دا د ایمان نښه ده جهاد سره نفرت کول دا د منافقت څه ده وروره نښه ده او د جهاد سره نفرت دا د منافق عقیدوي څه ده وروره نښه ده پیغمبر اسلام مبارک فرمایي یو سړی جهاد هم نه کوي او د جهاد تم او توقع نه لري چې په جهاد ته لاړ سم کده مړ کېږي بستره باندې د منافقت په مرض باندې مړ کېږي الله دې موږ وساتي
ارادي کول پکار دی سړی اراده باید وي د جهاد شوق وي د جهاد مینه وي الله ته سوال وي چې الله پاک مو ته مقرره کړه د دین د خدمت چې د دین څه وکړم وروره خدمت وکړم په خبر باندې پوه شو ټیک د افغانانو به ظاهري تاوان کړی خو انشاءالله او تاوان چا وکړه چا چې د الله په خلاف دین په خلاف باندې هڅه کړې او ټول تاوان کړی او چا چې په صداقت باندې توره جګه کړې ده ماشینه جګه کړې ده د خلکو د آخرت ډېر ګټه کړې ده او انشاءالله قیامت په ورځ به د افغانانو ډېر شهیدان به دوی لري انشاءالله دنیا په دې قرن کې خو به انشاءالله په دې صدۍ کې خو انشاءالله زیات جماعت د شهیدانو چا یې ورردېږي چا جهادونه وکړه چا الله دې قبول کړي الله دې ته اوس ښایسته ثمره ورکړي الله دا مذاکرات کامیاب کړي اسلامي نظام دې الله پاک راولي چې دا مشکل څه شي ورله ختم شي فکر مې ورسته دا د ټولو مؤمنانو ارزو ده چې الله پاک دا مشکل د افغانستان څخه ختم کړي ولې که یو طرف ته مسلمان شهید کېږي بل طرف ته دوه درې مرداران هم دنیا نه ځي نو چې ځي نو هغوی باندې هم غم کول پکار دی که نه چې هغه آخرت ته ولې لاړ شي جهنم ته ولې لاړ شي رسول پاک علیه السلام بنده باندې چې کله په بد عمل باندې مړ کېږي پیغمبر اسلام سخت خفه کېږي بلکې کامیابي دا ده که نه چې مسلمان انسان د جهنم د اور نه بچ کړي دا هغه کمال نه ده چې یو سړی جهنم ته ولېږي کمال دا ده چې یو سړی جهنم د اور نه څه کړي بچ کړي دا کمال چې یو سړی د جهنم د اور نه څه کړي بچ کې دا کمال نه چې یو سړی جهنم او درم جهنم ته ولېږل سړی به افتخار کوي بعضې خلک د فیسبوک کې کله کله راځي او درم جهنم ته ولېږل دا کمال نه ده کمال دا ده چې دا خلک د جهنم د اور نه څنګه شي وروره بچ شي نو الله دې دا هدایت ټول موږ ته الله نصیب کړي د ټولو امت ته الله پاک څه نصیب کړي هدایت نصیب کړي فکر هم ورسېد ښه وروره خبره داسې شوه ابی بن سلول څه ده دا د منافقانو سردار عبدالله ابن ابی ابن سلول فکر دا منافقانو سردار دا سردار څه د اشنا مردار زوی چاندي مسلمانو کلک مخلص صحابي دغه نوم عبدالله ابن ابی ابن سلول هغه رسول پاک علیه السلام ته راغی یا رسول الله پلار مې مړ شو څه خدمت خپل کمیس ته راکړه چې ورته کفن یې کړم یوه په خپله راشه مونځ پې وکړه جنازه پې وکړه پیغمبر اسلام مبارک خپل کمیس ورته ورکړه دا کمیس واخله دا د منافقانو سردار او پیغمبر اسلام لاړ جنازې ته لاړ عمر صاحب ولګېد رضی الله عنه د رسول پاک علیه السلام د لمن نه ونیوه یا رسول سړی منافق ده کافر ده ته په دې باندې څه کوې د منافق باندې ته څنګه هغه کې څه ورته وویل جنازه کې رسول پاک علیه السلام مبارک ورته وفرمایي چې ما ته الله اختیار راکړی که ته بخښنه ورته غواړې که نه یې غواړې الله یې نه بخي داسې نه دي راته ویلي چې بخښنه مه ورته غواړه زه منع کړی نه یم د بخښنې غوښتلو نه خدای ویلي چې تا بخښنه پیدا ورته نه کوي که ته بخښنه ورته غواړې پیدا ورته نه کوي رسول پاک علیه السلام دا مونځ چې کوو جنازه چې کوله د په دې خاطر باندې وکړه یو د دې زوی زړه ته یې وکتل دا زوی مخلص مسلمان او کلک صحابي و دوم خبردار د خجج د قبیلې او د غټه قبیله یې لرودله که پیغمبر اسلام په دې باندې جنازه ونه کړي په دې قبیله کې به یو بغاوت پیدا شي ظاهري خو راځي منځونه کې یو شی بل څه کې خو د رضالت لپاره یې کول د پیغمبر اسلام مبارک سی نظر څه ورور دا او مغه وشو پیغمبر اسلام چې کله جنازه وکړه زر خزرج قبیله کسان په اسلام مشرف زر کسان مسلمانان چې د دشمنی ګوره د پیغمبر اسلام ورته عمل سره ګوره پیغمبر اسلام د جنازه په دې خاطر وکړه چې دا یو بچی خپنه شي یو او دا قبیله څنګه شي شابه سره خپل شي څه شو که علما کرام فرمایي دا کمیس په دې خاطر ورکړی کله چې د بدر جنګ شو په بدر په جنګ کې اویا کسان اسیران شو په دې اویا کسانو کې حضرت عباس د رسول پاک علیه السلام تر هغه سکل اسیر کېده دغه کمیس نه و کمیس ته نه تللی هغه چون کې د پیغمبر سره تر د قامت نه ډېر جګ د صحابه کرامو کمیسونه پرې نه راتلل ابی بن سلول ولګېد څه چلی وکړه خپل کمیس چاته ورکړه حضرت عباس ته ورکړه
دا په وجود کې غټو علما کرام فرمایي پیغمبر اسلام نو غوښتل چې د یو منافق احسان په چا باندې پاتې شي پیغمبر اسلام باندې پاتې شي رسول پاک علیه السلام دا کمیس د لپاره ورکړ چې د منافق احسان بدل د احسان ورکړي او هغه ته پته و چې الله پاک زما په کمیس هم نه بخي چې نه بخي نو خو بیا هم رسول پاک علیه السلام ورکړ چې احسان یې څنګه شي بدله ختم شي کله چې پیغمبر اسلام مونږ وکړو د جنازې الله پاک دې نه پس بیا څه منع کړ الله تعالی ورته فرمایي چې ګوره دوی باندې مونږ مه کوه دوی باندې مونږ مه کوه له دې نه وروسته پیغمبر اسلام چېرته د منافق جنازه نه ده کړې دا خبره مونږ ته لاسته راغله کله چې یو سړی باندې مو پوه شو دغه سړی په کفر مل ده په منافقت مل ده بیا جنازه کې برخه وانه هغې په جنازه باندې څه شو او نه درېږو ولې نه درېږو ځکه الله پاک پیغمبر اسلام منع کړی د جنازې نه په خبر خو پوه شو که نه نور که سړی څومره ګناهګار یې چې مسلمان جنازه یې کوه د جنازې هدف دغه دی چې الله پاک دې ګناهګار ته څه وکړي بخښنه وکړي او که نیک عمل یې الله درجات اوچت کړي او موږ ته الله تعالی پې بخښنه نصیب د کافر سړي باندې جنازه کول منافق سړي باندې جنازه کول څه ده وروره نه ده پکار ولا تصلي تمن مکه على احد فيوكس منهم ددوینا ولا تصلي تمن مکه على احد فيوكس منهم ددوینا ما ته چې مرسي ابدا هیڅ چیرې ما ده ابد ګوره قران کریم جامع کتاب تر قیامت ورځې پورې کتاب دی ګوره خبره د ابي بن سلول و او پیغمبر اسلام څو فرمایله تعالی څو فرمایل ولا تصلي على احد منهم فيود دي منافقان باندې چیرته څونه کې منځونه هیڅ چیرې چیرته منځونه حکم تر کوم وخت پورې قیامت ورځې پورې دا حکم راغلی ما ته چې مرسي ابدا هیڅ چیرې مو چیرته منځونه کې ولا تقوم على قبره مدرك فقبر داغ باندې ولا تقوم على قبره مدرك فقبر داغ باندې ولي انهم كفروا بكفر كلا بالله فلا پاک باندې ورسوله دا الله پر رسول باندې وهم فاسقون وما تدم الشهدي وهم فاسقون دي سدي نمنون کې دي فاسق معنا دي نمنون کې دا فرمان دي دي فاسقان دي دا فرمان دي حکم دا لا حکم نمنون کې دي ذکر په دې باندې سم کوه جنازه وکړه اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد يا الله تقبلك الله تعالی يا الله پاک د منافقت نه مساتي د منافقت د عادتونو نه مساتي د منافقت د خصلتونو نه مساتي الله موږ مؤمنان کې ستا حکم تم تسلیم کې الله ستا دین تم تسلیم کې الله ستا دین تم تسلیم کې الله موږ ته بخښنه وکړي والدینو ته بخښنه وکړي ټول کلمه ګوي تعالی بخښنه وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق